ابن حجر عسقلانی صاحب د فتح الباری شارح د بخاری شریف هغه دی ولی الله نه نقل کوي او خدای پاک د موږ نه ذکر غواړي خو د موږ د ټولو اندامونو ذکر غواړي ذکر العینین بالبکاء د سترګو ذکر په ژړا ده چې د خدای د ډار وژاړي څوک چې په ګوښه ځای کې کینی په خپل ګناو کې فکر وکي او الته د جهنم سوچونه وکي د خدای پاک نه ډار ورته پیدا شي د خدای د ډار خدای ته تائب شي او وژاړي دغه د سترګو په ذکر چې وای ژړل دته داسې مقام پیدا شي چې تیر ټول ګناهونه خدای پاک ورته معاف کړي حتی په ورځ قیامت کله دی انسان هیڅ خیر خوا څوک نه وي چې د جهنم دی اور نه بچ کی د دغه سترګې یو باڼه الله ته شفاعت شروع کی چې الله تا خو دنیا کې دا ویلی و چې یو انسان د ماده دارا دومره وژاړي چې د سترګې باڼه په اوښ کو لون شي لاندې راونه بهيږي صرف باڼه په لون شي نو زه هغه سترګې په اور د جهنم حرام دي زه هغه سترګې په اور نه سوځم نو دا وخت ورته چې زه په دغه انسان شاهدي ورکوم چې خدایا ته د ډاره یو ورځ دومره وژړل چې زه په اوښ باندې لون شم دا دیو وخت په شفاعت باندې خدای پاک دغه انسان شفاعت قبول کړي دغه انسان لپاره دغه وخت شفاعت قبول کړي د جهنم دی ورنه اخلاص کړي ذکر العینین بالبکاء د سترګو ذکر په ژړا د خدای ته وژاړي په خپل جرمو باندې اقرار وکړي خدای ته تائب او نادم شي ذکر الاذنین بالاصغاء دغه غوګونه دي دغه ذکر په غوګولو ده چې ټول عمر د خدای دین ته غوږ ونیسي عالم ته په مینه په محبت باندې غوږ ونیسي قاری تلاوت کې په مینه په محبت غوږ ورته ونیسي د ذکر په حلقه کې ناشته هغه ته غوږ ونیسي نیکو خبرو ته غوږ ونیسي دغه د غوږ ذکر ده په دغه سروزونه نه واوي چې دغه بیا په ور د جهنم سوځي ذکر د ژبه په سنا ده چې دغه ژبه چې خدای را کړې ده دغه د خدای په ذکر په سنا کې تیرې کې ټول وخت د خدای حمد او ثنا ادا کې تلاوت المنز دا سبحان الله والحمدلله الله اکبر اذان اقامات دا ټول ثنا ورته ویل کېږي چې دا ژبه په دغه کې استعمال کې علم حاصله بل ته علم ورخه واعظ نصيحت کوي خلکو ته دغه د ژبه ثنا ده د خدای پاک د نعمت اظهار ده ذکر د ژبه په ثنا ده چې دا ژبه د خدای په ثنا کې تیرې ژبه د خدای نه غافل کوي چې په دروغ کې په غیبت کې په کنځاو کې په پوچویلو کې او د مسلمان څخه په جاسوسي او په شیطانت کې په سروزو په سندرو کې په دغه کې په دا ژبه نه استعماله ذکر الیدین بالعطاء ذکر د لاسو په ورکړه ده چې دغه ګټلې دنیا د په دغه لاس د ګټلې ده دغه دنیا په دغه لاس یو خارو غریب ته ورکړي د سینه د چې پیرو ملاته خبره په پیرو ملا پورې نه ده خاص په کلی کې امسایه در سره د مسکین ده کونډه ده یتیم ده معیوب ده شل ده محتاج ده دا خپل ګټلې دنیا دیغه په حال ځان خبر کې دیغه سره کومک وکړي ذکر د لاسو په ورکړه د په ورکړه چې په خپل لاس ګټلې دنیا د خدای د رضا لپاره بل مسلمان ته ورکړي چې هغه د احتیاج رب شو والا پر راځي شي الله دې یاد کو په غلاس ته یاد کو ذکر البدن بالوفاء د سر نه تر نوکه بدن موږ ته خدای پاک را کړی او په عالم زر کې د موږ نه وعده د دین اخیسته ده موږ پیدا کړی د دین لپاره یو چې په دغه بدن باندې موږ مزدوري د مولا وکړو وفا دا مزدور ته تنخواه مقرره کې چې ورځ 1500 روپۍ زه درکوم خدای وټه لخښت به دغه ځای نه وړي هغه ځای ته اوس دای به دغه خپل بدن په دغه خلق توړلو کې استعمالوي لایق د اجرت چې 1500 روپۍ بیا مالک ورکوي موږ به دغه بدن د خدای پاک په عبادت کې د الله په معرفت کې د الله په ذکر کې استعمالوو دا وفاداری شو خدای پاک په عوض کې جنت راکړي ذکر القلب بالخوف والرجاء د زړه ذکر دادا چې په زړه کې به د خدای پاک نه ډاریږي د خپل ګناهو ته نظر کوي او خدای پاک رحمت ته به امیدوار وي چې د الله هغه وعدو ته نظر کوي خپل عبادت ته نظر کوي زړه به دغه دواړو کور وي په کپواده کې چا خرچه وکړه په دغه خرچه کې ډولونه راوسته ډمان راوسته چې څومره خلک په مجلس کې ناست دي د سروزونه کېږي په ځای د خدای قهر نازلېږي الله مو دې وساتي د خدای نه دا خلک لرې کېږي
چې دا څومره خلک په دغه ګناه لګیا شو دغه د کور چکتن چې دا د زوی په واده خوشحالي کړې ده ډمانې راوستلې دي او ټول خلک یې د ګمراهۍ په مجلس باندې کې شریک کړه د ټولو په اړ یو سړي په ګناه کې دی ور شریک ده خو چې چا خیرات د علم په بنیاد د دین په بنیاد وکړه نن د سهار نه شروع تر اوسه پورې او څومره وخت لا بعده پورې موږ چې د علماو محترمینو نه اورو د الله خبرې اورو د رسول الله خبرې اورو قناعتخان موږ ته وییم د سندرغاړي سره فرق ده سندرغاړي په ډولو کې په ډومانو کې په ودو کې هغه موږ دنیا ته هڅوي هغه د الک صفت راته کوي هغه د ښځې صفت راته کوي هغه د شرابو صفت راته کوي هغه د قدرت صفت راته کوي هغه د یغه شانو صفت راته کوي چې موږ په زړه کې هغه مینه پیدا شو خدای نه خسته جهنم ته برابرې خو اوس دا نعتوان ورور چې دواړه نعتونه وویلې په دواړو نعتو کې خدای ته زارۍ د ذکر کړه چې د ما اندامونه د الله د تا په ذکر جاري کړي موږ تاسې که عقل ولرو دا نعتخوان د نعت په شکل باید نه ورته وګورو دغه شی باید ځان ته وګورو دغه هغه چا چې دا شعر جوړ کړی هغه د ځان دپاره سوال کوي چې خدای دې ما ژبه داسې ژبه راکړي چې تا په ذکر لګیا که موږ تاسې به هم خدای ته دغه سوال کوو